ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د دوستۍ او دښمنۍ انتخاب د پاکستان په لاس کې ده او که افغانستان نارام وي نو دوی به هم ښه ورځ ونه ویني. هغه زیاته کړې که پاکستان د افغانستان هوساینه غواړي دوی به هم هوسا شي. نوموړي هرکي یوې غونډې ته د وینا پر مهال د وسلوالو طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه وویل نور د خبرو وخت تیر شوی او اسلام آباد باید خپل ژمنې د عمل په جامه کې ثابتې کړي. که خبره د ډاري سل وارد بیا فکر وکړي. تاسو خو په موږ باندې تور لګوو چې بین‌المللي قواو باندې درېدلی نرسئ له پاکستان نه ووځئ. دا ګرځو دا میدان که هلته پټېږئ خو دا څه رقم تعلقات دي او پاکستان ته واضح وایم انتخاب وکړه. دغه د وخت د انتخاب ته که غواړې د دې خاورې دښمني واخلي انتخاب وکړه. که غواړې د خاورې سره دوستي وکړې او په سلها کالو کې دوست پاتې سو دغه یې وخت. ولسمشر غنی په داسې مهال د پاکستان د سیاستونو په اړه نیوکې وکړې چې وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې مذاکراتو بهیر قطع کړی او جګړې ته شدت ورکړی دی. د چارو شمېر کارپوهان د پاکستان د پالیسیو په اړه د ولسمشر غنی د غوس دریځ ستاینه کوي او وایي د پاکستان سره دوه اړخیزې اړیکې باید واضح شي. دوی وایي هیواد کې د ناخوالو دوام د څو دریځو له امله و. حکومت باید همدغسې واحد دریځ غوره کړي د پاکستان په وړاندې د نورو ګاونډیو هیوادونو په وړاندې، ځکه همدغه څو دریځونه وو چې زموږ په وطن کې دغسې ناخوالې رامنځته کړي. که حکومت همدغسې په یو دریځ شي نو لرې نه ده چې هم به سوله راشي هم به نورې ستونزې سره حل شي. د چارو د شمیر نورو کارپوهانو په نظر پاکستان ته د ولسمشر غنی تازه پیغام د هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو څرګند چې باید ستاینه یې وشي. دوی وایي پاکستان د افغانستان دښمن هیواد دی او باید د دښمن په سترګه ورته وکتل شي. د کلونو راهیسې پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله کړې، د افغانستان په نامنۍ کې مستقیم لاس لري او دا هیڅ نه پټه نه ده چې پاکستان دغه بې شرمانه کړنې تل کړي دي او کوي. بل دا چې د افغانستان امن او ثبات نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې په سطح باندې مهم دی. که چیرې افغانستان باثباته اوسیږي نو ټوله سیمه به باثباته اوسیږي او که چیرې افغانستان ناامنه شي، افغانستان کې ناامني وي، ټوله سیمه به ناامنه وي. دا یو رښتینی حقیقت دی. نو د دې حقیقت په درک کولو سره باید ټول ښکېل هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان باید دې ته متوجه اوسیږي. په ټولنیزو رسنیو کې د حکومت یو شمېر برحاله او پخوانیو چارواکو او عامو افغانانو د ولسمشر غني له لوري پاکستان ته د دوستۍ او دښمنۍ د پیغام وړاندې کولو کار په مناسب وخت کې اغیزناک ګام ګڼي. دوی لیکلي پاکستان په ښکاره توګه د دښمنۍ دعوه نه کوي خو د افغانستان ورانوونکي ساتي، تجهیزوي، تمویلوي او روزنځایونه او پټنځایونه یې ورکړي دي. یو شمېر افغانانو همداراز په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې نور د پاکستان په منافقت باور ونه شي او سره کرښه دې ورته کش کړل شي. ولسمشر غني په داسې مهال اسلام آباد ته د دوستۍ او دښمنۍ وړاندیز کړی چې یو شمېر امنیتي سرچینې وایي د امریکا او وسلوالو طالبانو د دوحې تر تړون وروسته پاکستان په دې هیواد کې طالبانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. ټولو لویو ښارونو کې ښکاره غونډې کوي او ټپیان یې هم مشهورو روغتونونو کې تداوي کیږي.